tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو نمونه معلوم شول. ارجنټاین مصر ته په یوې سخت لوبې کې ماته ورکړه او سویس کولمبیا د پنالټیو له لارې مات کړ. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام د نن ورځې لنډیز ته ښه راغلاست. زه مجيب منیب یم او تاسو د فوتبال نړیوال جام د 28مې ورځې مهمو پیښو ته غوږ یاست. د اتلانتا لوبغالي مینوالو د ټورنمنت له یوې تر ټولو په زړه پورې لوبې څخه خوند واخیست. د نړیوال جام دفاعي اتل ارجنټاین له مصر سره مخ شو. هغه مصر چې په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام د 14 غوړو ټیمونو پړاو ته رسیدلی و. مصر د یوې سترې حیرانونکې بریا پر لور روان و. دوی د یاسر ابراهیم او مصطفی زیکو د ګولونو په مرسته 2-0 مخکښ شول. تر دې مخکې د مصر ګول ساتونکي مصطفی احمد شبیر د لیونل میسی پنالټي هم ژغورلې و، خو ارجنټاین په زړه پورې بیرته راوګرځید. کریستیان رومیرو په 9 دقیقه کې یو ګول بیرته وواهه. 4 دقیقې وروسته میسی مساوي ګول وواهه او انزو فرناندز د اضافي وخت په وروستیو شیبو کې د سر په ضربه ګټونکی ګول وواهه. ارجنټاین 3-2 بریا خپل کړه او کوارټر فائنل ته لار پیدا کړه. د غانا پخوانی لوبغاړی کیون پرنس بوټینګ وایي چې افریقایي هیوادونو په دې نړیوال جام کې ډیر اغیز وخود، خو د هغه په باور کله چې سیالي ناک آوټ پړاو ته ورسېدي تجربه او آرامه پاتې کېدل د بریا لپاره مهم عوامل و. It was throughout the whole tournament, I have to be honest, the African teams, they played so well. And 10 of them were in this tournament and they qualified and everything, but it is important to finish up the game the way you started. And that's the difference with these teams. They're hungry. Argentina, after the 2-0, they never gave up. د کاناډا په وینکوور کې د نړیوال جام وروستۍ لوبه د سویس او کولمبیا ترمنځ وشوه. دواړو لوبډالو د کوارټر فائنل وروستي ځای لپاره سیالي کوله. په 120 دقیقو کې هیڅ لوبډاله د ګول په وهلو بریالي نشوه، نو لوبه پنالټیو ته ولاړه. کولمبیا د ګول وهلو ډیر ښه فرصتونه جوړ کړل، خو له هغوی ګټه ونه اخیسته. سویس هم خپل ټپي مخکښ ګول وهونکی یوهان مانزامبي له لاسه ورکړی و. د پنالټیو سیالي تر وروستۍ ضربې پورې ورسېده. د سویس ګول ساتونکي ګریګور کوبل مهمه ضربه ونیوله او روبن وارسکا وروستۍ پنالټي ګول کړه. په دې سره سویس د پنالټیو په سیالۍ کې 4-3 بریا خپل کړه. د بریا سویس ته له 1954 کال راځي، هغه وخت چې د نړیوال جام کوربه و لومړی ځل د نړیوال جام کوارټر فائنل ته د تک فرصت ورکړ. سویس به اوس د وروستیو 4 ځایونو لپاره له دفاعي اتل ارجنټاین سره مخ شي. له 9 لوبو وروسته د فیفا نړیوال جام یوازې وروستي 8 ټیمونه پاتې دي. فرانسه، مراکش، هسپانیا، بلجیم، ناروې، انګلستان، ارجنټاین او سویس. اوس ټورنمنت خپل لومړی دم اخلي. څو پاتې ټیمونه استراحت وکړي او د کوارټر فائنل لوب لپاره چمتووالی ونیسي. د کوارټر فائنل لوبه بعد استرالیا په وخت د جمعې په سهار پیل شي. په لومړی کوارټر فائنل لوبه کې به فرانسه له مراکش سره مخ شي. دا لوبه به په SBS او SBS آن ډیماند کې په ژوندۍ او وړیا توګه خبره شي. خبرونه به د سهار له 5:30 بجو پیل شي او لوبه به د سهار په 6 بجو شروع شي. تاسو د فوتبال نړیوال جام د 28مې ورځې راپور ته غوږ وئ چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړ. د 2026 کال د فوتبال نړیوال جام هر شیبه د SBS آن ډیماند لاره وګورئ.
اس پی اس پختو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ